په ننګرهار شهید جنرال زړور زاهد د فاتحې مراسم د وږي په 9مه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د مسؤلینو زرګونو مخورو منصوبینو ولسونو په ګډون سره ترسره شول. په دغه مراسمو کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار، ننګرهار والي سلیم خان کندوزي، 201 سېلاب قلوردو قماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري، د شهید کورنۍ غړو، په ننګرهار کې د عامه نظم عمومي لیوا، سرحدي لیوا، ملي امنیت، ملي اردو، ځانګړو قواو، امنیي قمندانۍ مسؤلینو، منصوبینو، سربازانو، د جلال آباد ښار سربیره د 22 ولسوالیو قومي مشرانو، جهادي قمندانانو، مدني فعالانو، ولایتي او سولې شورا غړو، په ننګرهار ولایت کې میشتو اهل هنودو، استازو، پوهنتون استادانو، معلولینو، دیني عالمانو، کسبګرو، اتحادیې غړو، میرمنو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی. د فاتحې مراسمو وړاندې د قرآن عظیم الشان ختم ترسره شو چې د غونډې برخوالو له لوري د شهید روح ته د دعا لاسونه لپه شول. بسم الله الرحمن الرحيم إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من فضلك إنه هو الغفور الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. د فاتحې ګډونوالو د شهید زړور زاهد روح ته د الله جل جلاله له درباره د فردوس جنت او کورنۍ غړو ته د جمیل صبر هیله وکړه. ننګرهار والي سلیم خان کندوزي ویل شهید زړور زاهد د هیواد بهادر، پیاوړی او په خپله خاوره مین قمندانو چې خپل سر یې د ولسونو امنیت په ساتنه کې د نیکمرغه لوی اختر په شپه قرباني کړ. شهید زړور زاهد په دې خاوره مین، په ولس مین، په خپلو دوستانو سره یو دوست او د دې خاورې لپاره قربانۍ ته همیشه تیار یو ځوان او جانان. هغه د دې خاورې هغه عسکرو چې هره لحظه یې خپل ژوند د ولس او د خاورې د رفاه لپاره اماده کړی و. هغه وویل دا هغه قمندانو چې د جنگ په لومړیو کرښو کې د دښمن په مقابل کې جنګېده، چې په لږ وخت کې د شینوارو، خوږیاڼو او حصارک ولسوالیو کې مخالفینو ته غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړل. هر یو عملیات ته یو پلان جوړېږي، خو دا راپاڅېده ویې ویل چې زه هر هغه څه چې اوس ځان سره لرم دا اخلم او زه حصارک ته روانېږم. موږ ویل ولې قمندان صاحب؟ ویل ما د خپل عسکر فریاد په ټلیفون کې اورېدلی، ما د خپل امنیه قمندان چغه په ټلیفون کې واورېده چې سخت حالت دی، زه دلته ناست او هغه په سخت حالت دی، دا ژوند نشم کولی والي صاحب. او من ورته ویل چې قمندان صاحب، وزیر صاحب زما خبرې وکړه، وزیر صاحب ویل چې امادګي باید ولرو، خدای مکه قمندان زموږ نه د لاسه لاړ نه شي او تلفات ویلي او په ډېر عذر هم رامنې کړي. د دې نه 2 هفتې مخکې چې کله ته په ډېر عذر هم رامنې کړي، 2 ځله ما پسې راغی چې زارکان کوم ځکه هلته زما سرباز، هلته زما ولسوالۍ قمندان او هلته زما ولس په تکلیف کې
نوموړی وایي نن هر افغان غواړي چې د زړور زاهد په څیر په خپله پاکه خاوره قرباني ورکړي. ښاغلي کندوزي ویل دې خاورې په خپل غیږه کې د زړور زاهد په څیر نور جنرالان هم زیږولي او هیڅکله به د هیواد دښمنانو ته د تخریبي کړنو اجازه ورنکړي. ننګرهار والي وویل د هیواد ولسمشر او نورو مسؤلینو څخه یې غوښتنه کړې چې د ننګرهار پولیسو اکاډمي دې د زړور زاهد په نوم ونومول شي ترڅو د دغه قهرمان شهید نوم د تل لپاره ژوندی وساتل شي. د شهید جنرال زړور زاهد د کورنۍ غړي حاجي پښتون د ننګرهار او ختیځې سیمې د ملکي او نظامي وګړو څخه ځانګړې مننه وکړه چې د دوی سره په دغه ستر غم کې ځانونه شریک کړل. د وویل چې د دوی کورنۍ به د خپل هیواد په دفاع کې د شهید زړور زاهد لاره تعقیب کړي. زه خوشحاله په دې یم چې د ما ورور په ډېر کم وخت کې دغه د تاسو کم اعتماد څخه غم کړی و په ډېره ښه توګه خپله وظیفه یې سرته ورسوله او دا اعتماد یې په ځای کړ. خو متاسفانه چې عمر ډېر کم و او ویې نشو کړلی چې خپل کم ارمانونه چې دی لري او کم خدمتونه چې ننګرهار غیرتي ولس ته په نظر کې درلودل ترسره ورسوي. خو دا وظیفه دا تنها د ده هغه نه وه، شاهکاري نه وه، دا د تاسو غیرتي ولس په همکارۍ د جناب والي صاحب تر نیکو هدایت او مشورو او د امنیتي ارګانو ډېرو غیرتي با شهامته مسؤلینو او خصوصا د ننګرهار د قول اردو محترم قماندان صاحب د همکارۍ نتیجه وه چې ده دا وظیفه خپل په صحیح توګه سرته ورسوله. نوموړي ننګرهار والي څخه ځانګړې مننه وکړه چې د شهید زړور د فاتحې مراسم په ځانګړو مراسمو ترسره کړل. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د شهید زړور زاهد په مړینه خواشیني څرګنده کړه او زیاته یې کړه د هیواد دښمنان له 40 کلونو راهیسې هڅه کوي ترڅو د دغه پاکې خاورې مخور پیاوړي جنرالان او نور په شهادت ورسوي. نو شاید داسې افسران او سربازان دلته موجود دي چې هغه افسران شي او بیرته د همدغه ولایت خدمت وکړي د خپل هغه مېړانې او شهامت له وجې نه. نو موږ به خدای ته سوال کوو چې زموږ ته نور زړور زاهدان راکړي او داسې جنرالان او افسران راکړي چې هغه په دې خاوره ماین خلک وي، دې خاورې ته قرباني ورکړي او دې خاورې ته فداکار پاتې شي ترڅو هغه دښمن چې د افغانستان دپاره شوم اهداف لري، د پخوانه یې لري، د 40 کلونه یې لري، هغه د خاورو سره خاورې شي، هدف ته ونه رسېږي او افغانستان کې امن او سوله راشي. نوموړي پر ولسونو غږ وکړ چې د خپل وسلوال پوځ ننګه وکړي او د خپلې خاورې په دفاع کې وسلوال پوځ سره اوږه په اوږه ودرېږي. د مشرانو جرګې رئیس د زړور زاهد کورنۍ غړو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړل. شهید ته یې د فردوس جنت او کورنۍ غړو ته یې د جمیل صبر هیله وکړه. شهید زړور زاهد شاوخوا 41 کاله وړاندې د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ د ترخیلو سیمه کې دې نړۍ ته سترګې غړولې وې. شهید زړور د پولیسو اکاډمۍ مسلکي افسر او د امریکا په متحده ایالاتو کې په نظامی برخه کې د رهبرۍ زده کړې کړې وې. شهید زړور زاهد د کورنیو چارو وزارت د لارښوونو سره سم د کندهار، کاپیسا، غزني، بلخ، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې د امنیه قمندان او په کابل ولایت کې د عامه نظم د لومړی لیوا قمندان په توګه دندې ترسره کړې وې. نوموړی د روان کال په لومړیو کې د ننګرهار امنیه قمندان په توګه په دنده وګمارل شو چې د روانې میاشتې د عرفې په ورځ او لوی اختر په شپه د مخالفینو لخوا د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې په حصارک ولسوالۍ کې په شهادت ورسېد. د زړور زاهد څخه 6 اولادونه پاتې شول چې 3 زامن او 3 لوڼې دي. د اختر په 3مه ورځ د ولسمشر او د کابینې غړو او ګڼ شمېر نورو هیوادوالو لخوا په کابل کې جنازې لمونځ ادا او د سبز ولسوالۍ د ترخیلو په کلي کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي.